سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسس باندې موږ تاسې کورس شروع کړی و تر 5م درس پورې موږ تاسې را رسېدلي یو 4 درسونه م ریکارډ کړي وو نن 5م درس دی بیا په SMC باندې زموږ ستاسې دویمې ویډیو د 2م درس دی او عموما په ټیکنیکل انالیسس باندې بیا زموږ ستاسې 5م درس دی راځئ په ننني درس یا په ننني ویډیو کې به موږ تاسې د مارکیټ په بریک اپ سټرکچر او په چینج اف کریکټر باندې به خبرې کړو همدارنګه تیر ویډیو کې چې په SMC کې موږ تاسې کومې خبرې کړې وي په هغې باندې به هم خبره کړو خو په نن ویډیو کې به موږ تاسې مهم شیان چې دي هغه موږ سره بریک اپ سټرکچر او چینج اف کریکټر د SMC کې په دې باندې به خبرې کړو او ورسره به همداسې موږ تاسې په سپلای زون او ډیمانډ زون باندې به هم خبرې کړو دا شیان به موږ تاسې نن په دې ویډیو کې زده کوو همدارنګه نورې کومې راتلونکې ویډیوګانې چې راځي په هغې کې به بیا موږ تاسې فیر ویلي ګي پاور بلاکونه لیکویډیټي دا شیان به موږ تاسې ټول زده کوو خو اوس په دغه ویډیوګانو په دغه درسونو کې موږ تاسې صرف دا زده کوو چې موږ سره بریک اپ سټرکچر په مارکیټ کې کومه برخه ده چینج اف کریکټر موږ سره کومه برخه ده موږ سره ډیمانډ زون کوم یو دی سپلای زون کوم یو دی بیا د دې وروسته موږ تاسې دا زده کوو چې موږ سره صحیح بریک اپ سټرکچر کوم یو دی صحیح ډیمانډ زون موږ تاسې سره کوم یو دی یو صحیح چینج اف کریکټر موږ تاسې سره کوم یو دی یو صحیح یو غوره ارډر بلاک موږ تاسې سره کوم یو دی دا ټول شیان به موږ تاسې په قرار سره زده کوو خو صرف دلته موږ تاسې زده کوو چې په مارکیټ کې دغه ځای موږ سره بریک اپ سټرکچر دی دا موږ سره چینج اف کریکټر دی دا زده کوو چې بریک اپ سټرکچر څه ته وایي چینج اف کریکټر څه ته وایي ډیمانډ زون څه ته وایي سپلای زون څه ته وایي فیر ویلیو ګیپ څه ته وایي همدارنګه ارډر بلاکونه څه ته وایي لیکویډیټي څه ته وایي لیکویډیټي څنګه اخیستل کیږي لیکویډیټي ټیک لیکویډیټي ټارګیټ دغه شیان به موږ تاسې تشریح کوو نو په دې هیله چې تاسې را سره ګونګ پاتې نه شئ په ویډیوګانو کې کوم مشکل تاسې ماته کمنټ کولی شئ هغه تیر درسونه چې موږ تاسې لومړی کومه ویډیو په SMC باندې جوړه کړه ځینې ملګرو نیوکې کړې وې چې دا شیان خو دې نیمګړي دي ګورئ دا زموږ هر ویډیو کې زه داسې نشم کولی چې د SMC ټول موضوعات راواخلم په یوه ویډیو کې تاسو ته تدریس کړم دا به لږ به په یوه ویډیو کې راځي لږ بله کې دا به تقریبا 12 ویډیوګانو کې دوام کوي ځکه د SMC ډېر موضوعات دي او دا چې موږ تاسې لومړی زده کوو چې صحیح کوم یو دی غلط کوم یو دی دا به بیا موږ تاسې وروسته زده کوو خو نن موږ تاسې صرف دا معلومو چې دغه موږ دپاره چینج اف کریکټر دی دا بریک اف سټرکچر دی بیا په یوه ویډیو کې دا ټول شیان سره یو ځای کوو چې دا موږ دپاره صحیح بریک اف سټرکچر دی دا موږ تاسې لپاره غلط دی دغه صحیح یو ډیمانډ زون دی دا یو غلط دی دا شیان به انشاءالله ټول موږ تاسې څه کوو دا شیان به انشاءالله موږ تاسې ټول تدریس کوو نو په دې هیله چې درسونه را سره تر پایه پورې تعقیب کړئ او ما سره هم دلته پاتې شئ بیا هم کوم ملګرو زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل سبسکرایب کړئ زما دوهم یوټیوب چینل میراج خان سکل هم سبسکرایب کړئ ځکه زما د چینل ابتدایي ویډیوګانې چې کومې دي هغه په میراج خان سکلز یوټیوب چینل کې دي او اوس د ټیکنیکل انالیسس کوم کورس شروع دی هغه په میراج خان ټیکنیکل کې دی او ابتدایي ویډیوګانې په میراج خان سکلز کې دي ښه زه به راشم او دغه به راخلاص کوم ټریډینګ ویو په ټریډینګ ویو کې به بیا د ګولډ چارټ راخلاص کوو صحیح ده په ټریډینګ ویو کې زه راغلم دلته ما سره د ګولډ چارټ دی او خپل واچ لیست ما تیار ګولډ چارټ مې راخلاص کړم دلته ما تیار په دې کې ځان سره ولیکل چې نن به موږ تاسې په بریک اف سټرکچر او په چینج اف کریکټر باندې خبرې کوو صحیح شو بریک اپ سټرکچر څه ته وایي او چینج اف کریکټر څه ته وایي نن به موږ تاسې په دې باندې خبرې کوو خو دلته به زه یو څو موضوعات نور هم ورسره اضافه کړم تر څو تاسې په هغې باندې ښه پوه شئ بریک اپ سټرکچر شارټکټ موږ سره دی BOS یا بوس اکثر خلک دې ته وایي بوس صحیح شو د دې بریک اپ سټرکچر شارټکټ موږ سره څه دی BOS یا بوس صحیح شو بریک اپ سټرکچر شارټکټ موږ تاسې سره دا شو او د چینج اف کریکټر شارټکټ موږ تاسې سره څه شو چوچ یا چینج اف کریکټر ډېر خلک ورته چوچ کلمه کاري بعضې ورته چینج اف کریکټر عموما دی خو اکثریت خلک ورته لکه بوس چې کلمه استفاده کوي دې ته دوی چوچ وایي خو دلته موږ تاسې په CH باندې چې کوو دا د چینج اف کریکټر شارټکټ شو موږ تاسې سره ټیک شو دا به زه دلته په دغه شکل تاسې ته وښیم دا موږ تاسې سره شارټکټ شو اوس راځو موږ تاسې په مارکیټ کې بریک اف سټرکچر او چینج اف کریکټر پیژنو صحیح ده اوس به راشو موږ سره یو اپ ټرین شروع کیږي صحیح شو مارکیټ راځي یو های ځان ته جوړي بیرته راځي خپل های چی کوي خپل های سوپ کوي مارکیټ څه کوي مارکیټ په دغه شکل باندې موږ او تاسې سره حرکتونه ترسره کوي هر کله چې مارکیټ په دغه شکل باندې موږ دپاره های جوړول او های لو بیا های جوړو زه به دې ته ولیکم تر څو تاسې په دقیق شکل باندې په دې پوه شئ ټیک ده هر کله چې مارکیټ موږ ستاسې دپاره دغسې یو اپ ټرین روان شو یعنې د مارکیټ کوم جوړښت چې دی دا موږ او تاسې سره بولې شو صحیح شه یو بولې سټرکچر یا یو بولې جوړښت موږ
موږ تاسو سره لاره مارکیټ اپ ټرینو ټیک شو مارکیټ موږ تاسو سره اپ ټرینو مارکیټ موږ د لپاره چیک او هاي جوړه او دا هاي لو شو بل هاي جوړ ک هر کله چې دا یو هاي جوړ شوی دا هاي دلته اوس جوړ شوی دی او دا هاي په بل هاي سره مات شي چې کله دا هاي موږ سره مات شو یو بل هاي جوړ شو نو دا کوم هاي چې مات شوی دی ته موږ تاسو کومه کلمه کارو دی ته موږ تاسو وی بریک اف سټرکچر یعنی مارکیټ څه وکړل مارکیټ خپل کوم په خوانه هاي چې هغه بریک کنو دی ته موږ تاسو وی بي او اس بریک اف سټرکچر صحیح شو دی ته موږ تاسو کومه کلمه کارو بریک اف سټرکچر یعنی مارکیټ څه وکړل مارکیټ خپل کوم په خوانه هاي چې هغه برته چې مارکیټ بریک نو دی ته موږ تاسو څه وی دی ته موږ تاسو بریک اف سټرکچر وی دا به په دغه سره وخم ګوره موږ تاسو سره مارکیټ څه وکړل مارکیټ کوم خپل پخوانی هاي چې هغه مارکیټ موږ سره څه وکړ مارکیټ هغه خپل پخوانی هاي موږ سره سوپ کړي چې د موږ تاسو وي د موږ تاسو بریک اف سټرکچر وایو څه شو مارکیټ ګورز دلته د دې ځای نه د هاي جوړ شو د دې هاي لو دا شو دا لو راغلی یو بل هاي جوړ ک چې هر کله د هاي مات شو نو دلته مارکیټ څه وکړل مارکیټ خپل پخوانی هاي مات ک د ته موږ تاسو وایو بریک اف سټرکچر یعنی مارکیټ خپل پخوانی هاي مات ک خپل سټرکچر یا کوم جوړښت چې هغه بریک نو د ته موږ تاسو وایو د ته موږ تاسو بریک اف سټرکچر وایو ټیک شو چې شارټکټ موږ سره چې دی بي او اس دا موږ سره موږ تاسو سره بریک اف سټرکچر شو بیا چې یو بل هاي موږ سره دلته جوړ شو دا لو راغله دلته یو بل هاي جوړ ک چې کله دا هاي بیرته بریک شو دی ته موږ تاسو بیا څه وایو دی ته موږ تاسو وایو دا موږ تاسو سره یو بل بریک اف سټرکچر دی ټیک شو دا موږ تاسو سره چې دی دا موږ تاسو سره یو بل بریک اف سټرکچر دی ته به زه ولیکم بي او اس دا موږ تاسو لپاره چې شو دا موږ تاسو لپاره یو بل بریک اف سټرکچر شو ځکه مارکیټ څه وکړل مارکیټ خپل هاي چې کوم یو هغه بریک چې کله خپل هاي بریک کوي موږ تاسو دې ته وایو بریک اف سټرکچر صحیح شو یعنی مارکیټ خپل کوم هاي چې جوړ کړه هغه بریک نو دې ته موږ تاسو وایو بریک اف سټرکچر ٹھیک شو بیا دلته مارکیټ څه وکړه دلته چې نوی هاي جوړ شو دا هاي دلته دا لو ده دې لو کولی شول چې یو بل هاي جوړ کړي دلته نو دغه موږ سره چې کوم ماچ دې ته موږ تاسو چې وایو دې ته موږ تاسو وایو بریک اف سټرکچر یا بي او اس ټیک شو دې ته موږ تاسو وایو بریک اف سټرکچر په ساده اصطلاح مارکیټ څه وکړل مارکیټ خپل لوړه نقطه چې کړه هغه بریک کړه نو دې ته موږ تاسو څه وایو دې ته موږ تاسو وایو بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر موږ تاسو سره په دې شکل کار کوي چې یو هاي جوړ شوی د دې هاي لو ده دغه لو راغله یو نوی هاي جوړ کړ چې هر کله یو نوی هاي جوړ شو دغه ځای موږ سره چې دی دغه ځای موږ تاسو سره بریک اف سټرکچر دی دا چې صحیح بریک اف سټرکچر موږ سره کوم یو دی دا به په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې صحیح بریک اف سټرکچر کې موږ سره کوم رولز شامل دي نو دا به زه تاسو ته ښیم اوس صرف موږ تاسو په مارکیټ کې دا زده کوو چې دغه برخې چې دي موږ سره بریک اف سټرکچر دي صحیح شو دا موږ تاسو سره چې شو دا موږ تاسو سره بریک اف سټرکچر شو اوس مارکیټ اوس راځو بریک اف سټرکچر خو ان شاء الله موږ تاسو زده کوو ملګری سره غوښتنې کمنټ وکړئ اوس راځو موږ تاسو سره مارکیټ څه وکړل بریک اف سټرکچر اوس راځو چینج اف کریکټر باندې خبرې کوو مارکیټ څه وکړل مارکیټ راغی او دغه کوم لو چې موږ سره نوی هاي جوړ کړو مارکیټ راغی اماغه هاي څه کړ اماغه هاي موږ تاسو سره څه کړ اماغه هاي موږ تاسو سره بریک کړ نو دغه نقطې ته موږ تاسو څه وایو کله چې د هاي موږ سره بریک شو یعنی موږ سره مات شو نو دې ته بیا موږ تاسو څه وایو دې ته موږ تاسو وایو چینج اف کریکټر دې ته به زه ولیکم چینج اف کریکټر دې ته موږ تاسو وایو چینج اف کریکټر یا پچوچ د دې شارټکټ چې د دې شارټکټ موږ سره سی ایچ او ایچ ټیک شو دې ته موږ تاسو چوچ یا چینج اف کریکټر وایو په دې ځای کې موږ سره شو دغه کوم ټرین چې موږ سره جوړ شو دغه ټرین چې هر ځل موږ د پاره هاي جوړولې دا موږ تاسو سره یو اپ ټرین یا د مارکیټ جوړښت چې موږ سره بولې شو صحیح شو د مارکیټ جوړښت موږ سره بولې شو مارکیټ پورته روان د مارکیټ سټرکچر چې موږ تاسو سره بولې شو چې هر کله دغه روستۍ لو چې کوم هاي جوړ کړو او دغه لو موږ سره ماته شو نو په دې ته بیا موږ چې کله دغه لو موږ سره دلته ماته شو دې ته موږ تاسو بیا څه وایو دې ته موږ تاسو چینج اف کریکټر وایو په دې ځای کې دغه کوم اپ ټرین چې یا کوم یو سټرکچر یا د مارکیټ جوړښت چې موږ سره اپ یعنی پورته طرف ته روانو بولش جوړښت نو په دې ځای کې چې کله دغه لو موږ سره بریک شو نو اوس په دې ځای کې په دلته موږ تاسو بای پوزیشن نه نیول چې هر کله دغه چینج اف کریکټر موږ سره رامنځته شو دغه لو موږ سره بریک شو نو دلته موږ سره شیر رامنځته شو دلته موږ تاسو سره چینج اف کریکټر رامنځته شو په دې ځای کې موږ تاسو بای پوزیشن نه نیول اوس چې کله چینج اف کریکټر رامنځته شو نور باید زه بای پوزیشن پسې ونه ګرځم نور باید زه دلته کوم پوزیشن
پوزیشن ونیسم دلته نور زه باید سیل پوزیشن ونیسم ځکه دغه ټرینډ چې کوم یو دغه د مارکیټ جوړښت چې کوم یو دا ما سره بولی شو چې هر کله چینج اف کریکټر رامنځته کیږي زه د بولیش جوړښت څخه یا د بولیش سټرکچر څخه راځم بیریش سټرکچر ته وړم د مارکیټ جوړښت یا د مارکیټ د اپ ټرینډ څخه دغه اپ ټرینډ څخه زه راځم ډاون ټرینډ ته نو دغه ته چې وایي دغه ته چینج اف کریکټر وایي چې هر کله دلته چینج اف کریکټر رامنځته شو نو دغه چې شو دغه اپ ټرینډ نه زه ډاون ټرینډ ته راغلم او دلته باید زه په ډاون ټرینډ کې په سیل پوزیشن پسې وګرځم او دلته زه په شي څه ګرځېدم دلته زه بای پوزیشن پسې ګرځېدم دلته مارکیټ ما دپاره څه کوي راځئ دا اوس تاسو ته ښیم اوس دلته تاسو ګورئ ښه دلته مارکیټ چې کله موږ ستاسو دپاره چینج اف کریکټر وکړو نو زموږ ستاسې دغه اپ ټرینډ نه ادګا بدله شوه ډاون ټرینډ ته یعنې مارکیټ نور ښکته طرف ته ځي نور باید په دې ټرینډ کې موږ تاسې سیل پوزیشنونه پسې دلته د مارکیټ جوړښت یا د مارکیټ سټرکچر موږ سره چې بولی شو خو دلته چې کله چینج اف کریکټر رامنځته شو موږ سره د مارکیټ جوړښت یا د مارکیټ ساختار چې کوم یو دی دا موږ تاسې سره ډاون ټرینډ ته وخت نور دلته باید موږ تاسې سیل پوزیشن پسې چې هر کله چینج اف کریکټر رامنځته شو مارکیټ څه وکړو لورلو یې موږ دپاره جوړ کړه د دې لورلو های دا شو دغې لور های کومه دی دلته بله لورلو جوړه کړه او د دې لورلو های دا دی چې هر کله اوس دغه کومه ساحه چې د دې ته موږ تاسې بیا څه وایو دې ته بیا موږ تاسې بیا بریک اف سټرکچر وایو ځکه مارکیټ څه وکړل مارکیټ خپله لو چې کومه وه هغې بریک کړه هغې سوپ کړه نو دې ته بیرته موږ تاسې څه وایو دې ته بیرته موږ تاسې بریک اف سټرکچر وایو په دغه شکل باندې موږ تاسې دې ته څه وایو دې ته موږ تاسې بریک اف سټرکچر وایو نو دا موږ تاسې سره څه شو دا موږ تاسې سره یو بریک اپ سټرکچر شو ټیک شو دا په دغه شکل باندې موږ تاسو سره بریک اپ سټرکچر دوام کا اوس دلته بیا تاسو تشریح کوم ترڅو تاسو په دقیق شکل باندې پوه شئ دلته اوس موږ د لپاره مارکیټ کې یو اپ ټرین یعنی د مارکیټ جوړښت چې موږ سره بولی شو ټیک شو موږ د لپاره مارکیټ هایر های او هایر لو جوړولې نو چې هر کله مارکیټ خپل د های برته سوپ کوي په یو بل های سره یعنی خپل د های بریک کوي د های بریک شو دی های بریک نو دغه کوم ځای چې د دې ته موږ تاسې چې وایو دې ته موږ تاسې بریک اف سټرکچر وایو په همدې ترتیب چې دلته هر ځای خپل های بریک کوي نو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې بریک اف سټرکچر وایو یعنې مارکیټ کوم مخکینی جوړښت یا سټرکچر چې و هغې بریک کړه نو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې بریک اف سټرکچر وایو هر کله چې د اخرنی های کومې لو جوړ کړی دی اوس دې لو دا های جوړ کړی دا بره های وینې دا های و چې مارکیټ راغی او دغه لوی موږ سره څه کړه دغه لوی موږ سره سوپ کړه او ماتې کړه نو چې کله دغه لو موږ سره ماتېږي دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو چینج اف کریکټر یعنې مارکیټ خپل کریکټر چینج کړه مخکې دغه کریکټر چې کوم یو دغه جوړښت چې کوم یو بلی شو مارکیټ راغی خپل کریکټر یې دلته ما سره چینج کړه خپل بولیش جوړښت یې ما سره چینج کړه کوم جوړښت ته بیریش ته نو زه دلته باید نور کوم پوزیشنونه ونیسم دلته زه باید نور سیل پوزیشنونه ونیسم مارکیټ جوړښت یا د مارکیټ له اپ ټرینډ څخه ډاون ټرینډ ته ووت نو دلته په چینج اف کریکټر باندې په دې چینج اف کریکټر په واسطه موږ تاسې معلومولی شو چې موږ سره مارکیټ ټرینډ شو مارکیټ ټرینډ ډاون شو دغه وروستی د های چې کومه لو جوړه کړې وه دې لو دا های جوړ کړه دغه هایر لو چې کله ماته شوه دا هایر لو چې ماته شوه په لور لو باندې نو موږ تاسې سره څه شو دا موږ سره چینج اف کریکټر شو چې هر کله تاسې مارکیټ ته داخلېدئ لومړی راشئ تاسو په مارکیټ کې خپل هایر های او هایر لو دغه کړی وګورئ بیا وګورئ چې چینج اف کریکټر چیرته شوی دی مارکیټ په کوم ټرینډ کې دی اپ ټرینډ دی ډاون ټرینډ دی مارکیټ جوړښت موږ سره بولیش دی بیریش دی نو دا به تاسې په دغه شکل معلوموي اوس مارکیټ څه وکړل مارکیټ بیرته راغی په دې ځای کې ما سره دې ځای نه حرکت وکړه او بیا ما سره څه وکړل ما سره دا های په دغه شکل باندې بیرته مارکیټ څه وکړل واخیستل نو اوس دغه ما سره څه شو اوس دلته ما سره اوس دغه کله چې لور های ما سره دې ځای کې بریک شو دا ما سره څه شو دا ما سره اوس بیا چینج اف کریکټر شو چې کله دا های ما سره څه شو دا های ما سره بریک شو دا ما سره څه شو دا ما سره بیرته یو چینج اف کریکټر شو دا بار بار زه تاسو ته ځکه ډېر یادونه کوم چې موږ سره داسې ملګري چې هغه په هیڅ نه پوهېږي تر څو د هغوی په ذهنونو کې ښه ونه خلي صحیح ده دا موږ ستاسو دپاره څه شو دا موږ ستاسو دپاره چینج اف کریکټر شو مارکیټ څه وکړل مارکیټ یو نوی های دلته موږ تاسو دپاره جوړ کړ چې هر کله یو نوی های موږ ستاسو دپاره جوړ شو دا زموږ ستاسو دپاره څه شو دا زموږ ستاسو دپاره مارکیټ څه وکړل مارکیټ کوم دې لو دا لور های اوس دې لور های دا لو جوړه کړې وه اوس مارکیټ راغی او دا لور های څه کړه دا لور های
چینج ک ماته ک نو دې ته موږ تاسو څه وایو چینج اف کریکټر وایو یعنی مارکیټ څه وکړل خپل کریکټر چینج ک د ډاون ټرند څخه مارکیټ بیرته کوم ټرند ته داخل شو مارکیټ بولش ټرند ته داخل شو یا اپ ټرند ته داخل شو ټیک شو په دې ترتیب سره مارکیټ موږ سره حرکت کوي بیرته مارکیټ دا برخه موږ سره چې راځي د موږ سره بیرته بي او اس راځي یا بریک اپ سټرکچر راځي د مارکیټ دا برخه موږ سره چې راځي بي او اس یا بریک اپ سټرکچر راځي مارکیټ موږ تاسو سره په دغه شکل باندې سکی په دغه شکل باندې حرکتونه تر سره کوي نو دا موږ تاسو د لپاره چې شو دا موږ تاسو لپاره یو بریک اپ سټرکچر شو اوس د دې های لو دا ده دلته بل های جوړ شوی دی لو ده په دغه شکل باندې مارکیټ کې موږ تاسو سره بریک اپ سټرکچر او چینج اف کریکټر څه کیږي بریک اپ سټرکچر او چینج اف کریکټر رامنځته کیږي نو په دې هیله چې په چینج اف کریکټر او بریک اپ سټرکچر په موضوع باندې به تاسو پوه شوي یاستئ صحیح ده که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنې کولی شئ د دې اړوند تاسو ما ته کمنټ وکړئ چې په دې ځای کې موږ نه یو پوه شوي انشاءالله زه به هغه په نیکسټ یا په راتلونکي درس کې به هغه تاسو ته بیا تشریح کوم په دغه شکل باندې مارکیټ دا موږ سره اپ ټرند شو دلته چې کله چینج اف کریکټر رامنځته شو موږ ادګا سیل پوزیشنونو ته لاړه بیرته مارکیټ موږ سره یو اپ ټرند کې داخل شو دا موږ تاسو اوس صرف زده کوو چې په دغه شکل بریک اپ سټرکچر رامنځته کیږي په دغه شکل باندې چینج اف کریکټر رامنځته کیږي نور بیا موږ تاسو صحیح بریک اپ سټرکچر کوم یو دی غلط بریک اپ سټرکچر کوم یو دی دا به موږ تاسو قرار نور به درسونو کې په دې باندې خبرو کې چې یو ځل د SMC زده کړو بیا صحیح او غلط باندې ان شاء الله بیا خبرې کوو ټیک شو خو اوس راځو دا به تاسو ته په مارکیټ کې وښیم چې موږ سره بریک اپ سټرکچر کوم یو دی چینج اف کریکټر کوم یو دی اوس په دې کې موږ تاسو نه ارج بلاکونه سپلای زون ډیماند زون دا شین پات شي ما ویل چې نن ویډیو کې به زه ډیماند او سپلای هم تشریح کوم خو هغه به بیا په نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله تشریح کوم ټیک شو اوس راځو دا به زه تاسو ته په مارکیټ کې وښیم دا ما سره کوم چارت دی دا ما سره د ګولډ 15 منټ چارت دی ټیک شو زه به اوس راشم شروع به له کوم ځای وکړو شروع به له دغه ځای وکړو اوس موږ سره چې کړی دی مارکیټ دا ټرند موږ سره کوم یو دی دا موږ تاسو سره اپ ټرند دی یعنی مارکیټ جوړښت یا د مارکیټ سټرکچر چې دی موږ تاسو سره ټول اپ دی یعنی مارکیټ پورته روان دی ښه نو اوس دغه برخه چې کومه ده دا موږ تاسو سره چې راځي دغه برخه چې د موږ تاسو سره یو بریک اپ سټرکچر راځي ټیک شو دا موږ تاسو سره بریک اپ سټرکچر راځي یعنی مارکیټ څه کړی کوم های چې جوړ کړی های بریک کړی دې ته به زه ولیکم بریک اپ سټرکچر ټیک شو مارکیټ دا چې شو د موږ ما سره بریک اپ سټرکچر شو بل بریک اپ سټرکچر چیرته کړی دی مارکیټ بل بریک اپ سټرکچر په دې ځای کې کړی په غټو دغو سره به تاسو ته وښیم تر څو تاسو ته معلوم شي مارکیټ بل بریک اپ سټرکچر دلته کړی بریک اپ سټرکچر یې خپل پخوانی های مات کړی ټیک شو اوس ما سره د مارکیټ یو های دا شو ټیک شو زه به دلته ولیکم دا های شو ټیک شو دا ته به ولیکم هایر های ټیک شو دا ما سره هایر های شو او د دې هایر لو ما سره چې شو د دې هایر لو ما سره دا شو هایر لو دا ما سره هایر لو د دې هایر لو څه وکړل د دې هایر لو وکړل چې دا هایر های مات کی چې هر کله دا هایر های مات شو دا نقطه ما سره کومه شو دغه ما سره بریک اپ سټرکچر شو مارکیټ دلته څه کړی دي مارکیټ دلته ما سره یو بل های جوړ کړی دی کله چې بل های جوړ شو دا های ما سره مات شو دا زما چې شو دا زما بریک اپ سټرکچر شو دې ته به زه ولیکم بریک اپ سټرکچر ټیک شو دا ما سره چې شو دا ما سره بریک اپ سټرکچر شو او دې ته به زه ولیکم هایر های دا ما سره چې شو های د دې های لو کومه نقطه ده د دې های لو دا نقطه ده ټیک شو د دې هایر لو کومه ده دا د دې هایر لو ده ټیک شو دا ګورئ په دغه شکل باندې و چې هر کله زما دپاره دغه لو بریک شوه کومه لو دا لو بریک شوه نو زما ټرند به چې شي زما ټرند به له اپ ټرند څخه به زه ډاون ټرند ته داخل شم یعنی ګولډ کې چې هر کله دغه لو بریک شو نو په ګولډ کې بیا زه کوم پوزیشن پسې ګرځم بیا به زه سیل پوزیشن پسې ګرځم اوس مارکیټ شی کړی دی دا لو نه د بریک شوی شاید مارکیټ راشي دلته دا کوم های چې دی دا های هم بریک کړه نو دلته ما سره یو بل بریک اپ سټرکچر رامنځته کېږي هر کله چې دغه لو بریک کېږي په دغه شکل باندې چې هر کله دغه لو بریک شوه ټیک شو دغه لو په دې ځای کې دغه بریک شوه نو دې ته بیا زه چې وایم دې ته بیا زه وایم چینج اف کریکټر یعنی مارکیټ کې زما ادګا له بای پوزیشنونو څخه چیرته لاړه سیل پوزیشنونو ته یعنی په دې ځای کې دغه کوم ټرند چې ما سره دی زه باید اوس په ګولډ کې بای پوزیشن ونیسم یا دلته باید زه بای پوزیشن دپاره دلیلونه ولټوم چې په دې ځایونو باندې باید زه بای پوزیشن ورسره څه وکړم بای پوزیشن ورسره ونیسم چې هر کله دغه هایر لو ما سره ماته شوه دا هایر لو ما سره ماته شو په دې ځای کې دا هایر لو په دغه شکل ماته شو نو زه باید نور باید کوم طرف ته بیا باید زه دې سره سیل پوزیشن ونیسم په دغه ترتیب باندې او که چېرته ما سره دغه هایر لو ماته نه شو مارکیټ بیرته راغی او دې ځای کې یو بل دغه های بریک نو دا زما دپاره یو بل بریک اپ سټرکچر شو
صحیح ده. نو په دې هیله چې په بریک اف سټرکچر او په چینج اف کریکټر باندې به تاسې پوه شوي یاست. دا مې یاسې دلته شاید په دا ډول حرکت دغه ونه لري ګولډ. صحیح ده. ګولډ اوس مهال ټرین اپ دی، نو موږ تاسې باید د بای دپاره په ګولډ باندې پوزیشن ونیسو. که چېرته دلته راځي اوس ګورئ دلته یو ټرن لاین دی، موږ سره په دې ځای کې دا حرکت په یو ټرن لاین باندې شوی. دا ګورئ تاسې د ګولډ دریم حرکت موږ سره په شي شوی دی، ټرند لاین باندې شوی دی. دا ګورئ د ګولډ دریم حرکت موږ سره په شي شوی دی، دا په ټرن لاین شوی. په دې ځای کې په دریم ټچ سره تا کولی شو بای پوزیشن په دې ونیسي. دا یو دلیل شو، یعنی مارکیټ موږ سره چې یو مارکیټ موږ سره اپ ټرین نو په دې ځای کې که تا چېرته بای پوزیشن نیولی، په دې ځای کې تا لیدل چې ما سره ټرن لاین دریم ټچ تا ورسره بای پوزیشن ښه په اسانۍ سره نیولی شو. نو دا د مارکیټ کې اوس دا موږ تاسې سره صرف بریک اف سټرکچر او چینج اف کریکټر مې تاسې ته وښودل چې په دغه شکل موږ سره کار کا. نور تاسې په مارکیټ په ډېرو برخو کې دا تاسې لیدلی او کتلی شئ. زه به د دې ټایم فریم نور هم کوچنی کړم تر څو لږ ښه ښکاره شي تاسې. صحیح شو. زه به د دې دا ټوله ډیټا څه کړم، ګورس په دې ځای کې ښکاره کېږي. زه به دا ټوله ډیټا څه کړم، ریمیو کړم. ښه اوس تاسې دلته ګورئ. ښه اوس په دې ځای کې دغه کوم ټرین چې موږ سره دی، دا موږ تاسې سره کوم ټرین دی، دا موږ تاسې سره اپ ټرین دی. مارکیټ دلته چیک کړی، یو هی جوړ کړی چې هر کله مارکیټ بیرته راغی او خپل هی بریک کړه. دې ته موږ تاسې چې وایو، دې ته موږ تاسې وایو بریک اف سټرکچر، بي یو ایس باندې موږ تاسې ښیو. ټیک شو. دا موږ تاسې سره چې شو، دا موږ تاسې سره بریک اف سټرکچر شو. دا موږ سره بریک اف. اوس دا هی جوړ شو، د دې هی لو دا ده. اوس دا لو راغله، یو نوی هی جوړ کړو. اوس دا هی دا لو ده. ټیک شو. اوس دا لو وتوانېده چې یو بل هی جوړ کړي. نو اوس موږ تاسې سره چې شو، موږ تاسې سره دا هم یو چې شو، دا موږ تاسې سره یو بریک اف سټرکچر شو. دا مې تاسو ته په واړه ټایم فریم کې وښوده، ځکه به لږ تت به تاسو ته ښکاره کېږي، خو دا په واړه ټایم فریم کې تر څو تاسو ته ډېر ښکاره شي. اوس دلته دا هی د دې هی لو دا لو ده. ټیک شو. اوس دلته دا لو وتوانېده چې یو بل هی جوړ کړي. چې کله بل هی جوړ شو، دا موږ ستاسې دپاره چې شو، دا موږ ستاسې دپاره یو بل بریک اف سټرکچر شو. دې ته زه اوس لیکلی شم بریک اف سټرکچر. ټیک شو. دا موږ تاسې سره چې شو، دا موږ تاسې سره بریک اف سټرکچر شو. اوس دې بریک اف سټرکچر دا بریک شو. اوس دلته دا هی ده، د دې هی لو دا ده. ټیک شو. نو اوس دلته چې دا لو ده، اوس دې ته به زه وم لیکم چې دا موږ سره چې شو، دا هی شو، تر څو تاسې ته ښه ښکاره شي. دا موږ سره چې شو، دا موږ سره یو هی نقطه شو. د دې هی لو دا نقطه ده موږ سره. ټیک شو. د دې لو دا نقطه ده موږ سره هایر لو. ټیک شو. اوس دې هایر لو چې وکړ، دغه هی بیا بریک کړه. چې کله دا هی بریک کړه، نو اوس موږ سره چې شو، دغه اوس موږ تاسې سره بریک اف سټرکچر شو. ټیک شو. دا موږ تاسې سره چې شو، دا موږ تاسې سره یو بریک اف سټرکچر شو په دغه شکل باندې. ټیک شو. اوس دلته موږ سره چې شو، یو بل هی جوړ شو. په دې ځای کې موږ سره څه وکړو، یو بل هی جوړ شو. دا هی چې دی، دې ته به ولیکم هایر هی. دا هی چې کله موږ سره د دې هی لو دا ده. ټیک شو. موږ سره دا اوس مهمه لو چې دا موږ سره دا ده. اوس دې هی دا لو جوړه کړه. اوس موږ سره دا بله لو شو. ټیک شو. دا موږ سره هایر لو شوه. ټیک شو. دې ته به زه ولیکم هایر لو. د دې هایر لو دا ده موږ سره. اوس دغه ځای موږ سره چې شو، دا موږ تاسې لپاره بریک اف سټرکچر شو. صحیح شو. مارکیټ څه وکړل، مارکیټ بریک اف سټرکچر وکړه. نو دغه موږ لپاره چې شو، دا موږ تاسې لپاره بریک اف سټرکچر شو. تاسې په چارټونو کې کولی شئ په دغه شکل باندې چینج اف کریکټر او بریک اف سټرکچر څه کوي، بریک اف سټرکچر تاسې رسم کړئ. نو دا په کوچني ټایم فریم کې ما تاسې ته ښودل تر څو ستاسې د زده کړې د خاطره. تاسې کوشش کوئ 15 منټ او په دغه کې په کریپټو کې تاسې کوشش کوئ چې 1 هاور او 4 هاور نه چارټونو استفاده کوئ. صحیح ده. نو دا د نن ورځې موضوع په بریک اف سټرکچر او په چینج اف کریکټر مې تاسو ته ما خبرې وکړې. که په کوم ځای کې تاسې نیاستې پوه شوي، کولی شئ کمنټ وکړئ، همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ چې په دې برخه کې زه نه یم پوه شوی. نو بیا هم که کوم ملګري سره پوښتنې کمنټ وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. بیا هم دا تاسې ته وایم چې په هر ځای کې مشکل تاسې زړور کمنټ وکړئ. که چېرته مو ویډیو پوره کتلي، په کمنټ کې ولیکئ چې ویډیو پوره وکتل شو. ډېره زیاته مننه.